او باقي که تاسو وایي چې دا پاکستانیان تورزن قوم نه، ما ستاسو تورون لیدلي د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلي دي چې پېښور کې دارو د پاره سړی نه ښکاري. سر مې کل کړیو چې سر مې کل کړیو نو یو سړی ما ته وایي په دې سر څادر واچو. مال ولې ویل پاک وایي جاز لا شیشه ورکوي. نو ما ته ستاسو تورې معلومې دي. یو سړی و هغه په یو کور کې په یو ښځه مین، اوس خو مینتوب عام شوی دی، بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و. نه چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شو. د کور سړي پې پوه شو، چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی کړی نو 100 ډزه به دې وي. ویل ډېره ښه ده، ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدلي غوندې. چې ویرېدو نو هغه ښځې یې وویل بیا به چې د هلک تېرېده نو داسې غلی غوندې به تېر کړي. ښځې یې وویل چې د زورورو د زور اوبه شي، نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه که نه شي. قسم په خدای چې ټوله معامله داسې ده. دې خوا وګورئ، منډۍ په سیند کې زموږ موټر نښتی او باجوړ ته دومره اوبه موټر کې ننوتې، هلکان ولاړو، هلکه ټېله ورکړي لږه غوندې. ویلې پیسې راکړه، ټېله ورکړې، پیسې راکړه. یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر مولا دی، هلکه ټېله ورکړي. هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دی، کور ته بوځه، مونږ له دې پیسې راکړه. او وکیل را سره ناست، مال پیسې ورکړه، کور دې وران شو، بم وړي. 50 روپۍ هم ورکړې، موټر له ټېله ورکړه. نو خبره د پیسو ده. غټ مړی وشي که نه نو غټ مولا یې جنازه کوي او د هغې تکبیر هم پرې ډېر غټ وایي، ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نه. نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دله اتواړه جنت ورکړي. خدای دې کور د میردین جومات کا چې اتواړه جنت دې دې دله ورکړه، نو مونږ به کوم خوا ځو. اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ، ځانونه به وګورئ. په شنو چایو به م پرتوګ ایستی ګډېږئ، په تورو چایو به ګډېږئ، او کله چا در باندې روټۍ وخوړه نو سیی به بیا ورپسې ښځې به م راوباسئ. شناختي کارډونه یې ښځو له پیدا کړي، یو ښځه لس مړونه یو ښځه نیسي په پولنګ سټېشن. مونږ جیلونه تېر کړي، جیلونه ملیانو تاسو راپاسئ. دا نه کار سړیتوب زده کوي، چېرته انسانان شي، د انسانانو بچي شي. وایي دا ملا پکې لا چا کړی، نو دا ته پکې لا چا کړی. ملا پکې لا چا کړی نو دا ته پکې لا چا کړی. یعنی ستا ښکر دی زما نشته، ستا لکۍ ده زما نشته، ته په څلور بولي ګرځې، زه نیغ ګرځم. آخر تا نه زما کم څه دي؟ راشئ وګورئ. بجلیګر ملا کرے ٹی وی دے مراسي دے ٹی وی بد وي، هم خلاصه خبره. راشئ که زما په کور کې په غلطایم ټي وي راننوتی، مخ مې تور کې او په خره مې سور. وی سی آر دې ورکړه، نو چا کړه چې ټي وي نه وی سی آر کار کوي نه کوي. ما ته وګوره، حکومت خو په دې ملک اډو شته نه. همدغه منګکان به یې او په دغه کوڅو کې به ګرځي، یا به ګاډي ګرځوئ، او یا به چې دی پولیس به هم نیسي رانیسي ګاډي والا. ما تا خو هم سره جنډه په ګاډي لګولې وه، لګولې دې وه. ما زه ورپسې کړم،
چا جنډیم چې پزان کې منډلې وي هغه پسې ګرځي کنه د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم یېرئ خورم درنه یېرئ ښځم درنه یېرئ ښځه دې منډه وئ مور دې منډې وئ ښځه دې منډې وئ تام نن د ټاک بړوا جوړي ځکه نه مال سره راځي الیکشن په وخت کې خو ته ملا پکې لا چا کړی دی نه ملا داسې ستاسو د مور دویم میړه دی ملا درته هغه وخت کې د سړي زوی نه ښکاري اوس رامنډه کې چې پولیس ملي چې خدای دې پولیس ایټم بم کې چې په دې ملک راوغورځېږي او ټول تباه سم کار خدای چې چا سره څه کوي ښه کوي خیرماره ته خو خیرمارې ته خو پردو ملکونو نه خیر غواړې ته خو د کوچیانو وروړې لکه کوچیا د شپې په کوڅو کې ګرځي چې مسلمانان فقیر لالا دې نامې خیر اوس پاکستانیان وایي امریکنیانو انګریزانو پاکستان لالا دې نامې خیر ته خو خیر مارې خیر غواړې لږ امداد در باندې بند دی په ملک کې دې سال جوړ کړی دی تاله شرم نه ګرځي چې ته په ملک کې د خوشحالۍ نه کله کله ډکې وایم ایو ښځې که چا ووي چې بوډا له دې ورکوي هغې خدای همزولی میړه راکړي چې نیستي راشي په خندا به یې تېروونه چې ښایسته سړی مې خاوند شي نو که تکلیف راشي نو د هغه په حسن جمال به م وخت تېروم مونږ له خدای ښایسته حکمران نه راکړي د چا پوزې چیتي دي د چا غوږ کوږ دی د چا دا سترګې تنګې دي داسې د چا سر چې دی چیت دی او دې ګورنل ته وګوره صاحبه ته به وایې چې چا تې خانک لرې کړی ښه نو مونږ لا د ښایسته حکمران خدای راکوي نه داسې بدقسمته یې بیړم غرقه